دا کارتنونه د کاغذونه تقریبا شپږ میاشتې مخکې د بهیر ګروپ لخوا نه صادر شول بیرون ته افغانستان ته او اوس هم د صادرات جریان لري بیرون ته صادرېږي. کوم ملک ته؟ زموږ دغه همسایه ملکونو ته صادرېږي آسیا ته. په دې ډېر سخت خوشحالي کوم خیر خپل ملک تولیدات په نورو ملکو کې وینم. الله مو خوشاله. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاته. هغه ځای ستړی بس جوړ په خیر ست دخل ساعت خیر په خیر د وطن کې کوم شی تولیدېږي چې نور بازار کې د خارجي وانه خلامغه داخلي تولید وکړي. همدغه چې کلم ز پښتنه وکم چې تولیدات د کم ځای وي د وطن ټول د وطن دا ټول چې د زړه کې یو قسم د خوشحالي راغی. موږ هم هم به ځان دوی که هم به خبر شو ځکه بعض چیزونه خو موږ خبر نه یو. اوس دلته په دې نماجرا کې ګورو حتما به ترې خبرې کو داخلي تولیدات نه استفاده کوو. وطني تولید چې پیدا کیږي که یو څو روپۍ قیمت هم وي کنه غیر په موه ځکه زموږ تاسو ګټه ده. زموږ هم څومره کسان در سره کار کوي؟ تقریبا 800 کسان مستقیمه توګه زموږ سره کار کوي. تاسو مستقیم غیر مستقیم به څومره؟ په زرو نه وخت نور د دیو یو مکتوب د سیاو صادر کی یو خبر ورکوي د مقاومات چې د ادارو ته چې تاسو د تولید د وطن نه کار واخلئ تر څو موږ وتوانیږو چې ورور بخسته خبره قطه کوم بهترینه خبر ده که چارواکي یا دولت داخلي تولید په کار وانه چې نو عوام به څنګه واچي. بخش د سپین کاغذ تولید یا په A4 او A3 سایز کې بل بخش زموږ د چاپ بخش تقریبا 10 کاله کې فعالیت لرو او د مکتب د وزارت معرف کتابونه ټول بهیر ګروپ لخوا نه چاپیږي او د ترڅنګ زموږ د کاغذ تولید د کوم ذات بازار نه راټولو زړه کارتنونه دا دوباره وبکوي د نبرته کاغذ تولیدو بل وخت زموږ کارتن سازي د خپل تازه میوه لپاره د وچو میوه لپاره دا هم زموږ تولید دی. یعنی او ایست خلک 800 نفر ماشاءالله 800 نفر ور سره کار کوي. ښه په دې هیله باندې چې دا تولید په نورو ملکو کې وګورو چې د افغانستان نه هلته ورسي. صادرات لرو. صادرات لري پاکستان کې ایران کې صادرات پاکستان او ایران ته دې زره صادریږي مخکې واقع تم وزر پاکستان نه خپل دې ځای صادري دا موږ لپاره ویاړ دی. ډیر مننه. اباد السلام علیکم. السلام علیکم ورحمت الله. راغلی استو او مغه نمایشګاه نن درتون ته دغه چې دا دویم حال دی تاسو وینئ دغه چوکیګانې هم یې دا هم وطني تولیدات دی. هغه ته لیکلي تولید وطن افتخار وطن دا هم وطني تولیدات دي. دې خواته هم دا کرسي تاسو وینئ دا هم وطني دي. ستړی وم مالې زه به لږ کښېنم خو دا مصروفه وه دا اوس هم پکې ماشومان ناست دي نو وبګرځو دلته سیخ ګول دی ورسره راتېر سه نور هم هغه د نمایشګاوې دي نندارتونونه دي ټولو باندې به ګرځو ټول درته ښیمه خو زر زر که زموږ ویډیو اوږدېږي مشکل نشته راځه. السلام علیکم. ستړي مس جوړ په خیر صحت مو ښه دی خیرت دی ستړي مس خاص دی خیرت دی. وطن تولید دی الحمدلله ماشاءالله ماشاءالله. ښه دا ټول وطن تولید دی. وطن تولیدات ملي شروع کیږي تر 15 پورې. څو کاله کېږي فعالیت کوي؟ 15 کاله. د افغانستان کې ذوبحان مایسم فابریکې تولیدي تر ټولو اوله ده. د ټولو نه اول خوشحاله یاستئ؟ ان شاء الله. ښه هغه نور تجاران چې په خارج کې سرمایه گذاریانې کړي هغې ته څه پیغام وړو کې پیغام ورکړي بس راشي په خپل وطن کې سرمایه گذاري وکړي وطن جوړ کړي. موږ یې درته نه وایو تاسو به چې د کمپاین کوي چې راسي وطن ته دا ګوره دا ستاسو هم مسلکه خلي که په دغه بخش کې سرمایه گذاری کوي که په بل بخش کې بل بخش مقصد ور راشي خپل وطن ته خپل وطن کې سرمایه گذاری کوي وطن چې موږ تاسو جوړ نه کوو څوک به جوړوي او هم ثواب هم خرمه. آباد ډیره مننه. یو تجار راتلو سره مسلګو نور ځوانان کار کې بوخت کیږي بالکل دا د خارج د تګ نه د خپل وطن کې کار کو خپل وطن په خود ودرو څو وخت تر څو وخت پورې موږ د پاکستان ایران مهاجر سوزه تلار شو خیر نو بهترین استعدادان لرو باید کار وشي. دا درد هغه چاته معلومیږي چې بهر بل چا په ملک کې کار کوي. آباد اوس ډیره مننه. خیر اوس. السلام علیکم. ستړي مس السلام علیکم. السلام علیکم. خیر خیرت دی قراری ده خاص دی آرامي ده ان شاء الله. سلفي کوي څنګه سلیم زنده سلیم خو ماشګه ولادي خاطر پاتې وله آباد آباد خدای خوشحال لري. السلام علیکم. فولاد ما ته وایسي اتمن وایي څوګه زالما سم فولاد مې ورور دی بل خدا ټول خپل تولیدات دي. کابل فولاد د اوس باندې ولې کول فابریکه ده. څو کله کېږي فعالیت کوي؟ 14 کاله مخکې جوړه شوې ده د 14 کاله کې فعالیت کوي.
نو تولیدات مو نسبت نورو ملکونو ته څنګه دي کیفیت کوالټي کیفیت اوس ماشاءالله کیفیت بیخي صحیح شوی ده شپته ګریډ مکمل تولید دی او کیفیت اوس بیخي صحیح دی خوشاله یاستئ والله مفاد شته ان شاء الله ګوره ټول ورونه چې دا چا سرمایه گزاري د ملک کې کړې ده الحمدلله ټول خوشاله دي نو چې کوم بیا هم وایم زه هر چا سره چې خبرې کوم هر ورور سره نو دا یو پیغام خصوصا خلکو ته چې دلته کلکې ساتلې په کار واچوي وطن هم جوړیږي وطنوال هم په کار کېږي او تاسو به هم ګټئ مننه کامیاب اوسئ السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاته هغه ځای ستړی بس جوړ په خیر سي د خیر ساعت په خیر السلام علیکم جوړ په خیر ډیر مننه من خو تیار لګیا یو مزه سه خو پیژنې کړم تعارف ته ضرورت نشته څنګه شکر الله دې ډیر اجر ورکړي هغه د عمر دې مبارک الله دې عزت آپ وکړي میسج فکر کوم کړه وو کړه دې بسره مصروف یې وینم دې تعقیبوم دې خدای مو آباد لره زم راغلم او ګرځیدم لګ لګ به خلکو ته معرفي کو چې دا خلک نو وګول تاسو ګټه کوي کنه ګټه کوي د نور څه بهر کړي راوي غواړي چې هغه مرستې یو څونه پر کار شي درسره الله مو آباد لره تاسو سره الله مو عزت وکړي موږ راغلو چې دا داخلي تولیدات وطن دي حمایه کې سپورټ وګورئ چې د وطن کې کوم شی تولیدېږي چې نور بازار کې د خارجي وانه خلامغه داخلي تولید وکړي همدغه چې کلم زه پښتنه وکم چې تولیدات د کم ځای وي د وطن ټول د وطن دا ټول چې د زړه کې یو قسم د خوشحالي راغلی موږ هم بس څه هم خوند به کوي ځان دوی که هم به خبر شو ځکه بعض چیزونه خو موږ خبر نه یو بالکل اوس دلته په دې نماجګه کې ګورو حتما به ترې خبرې کو داخلي تولید نه استفاده کوو الله هم خوشحال لره عزتمند اوسئ تاسو سره. خدای پاک د نور هم همت آمین. درکړي تاسو سره. او د څو پر دې ولس ته څوک آباد اوسئ. الله مې عزت السلام علیکم خوشحاله اسلام موبایل السلام عزتمند علیکم اوسئ. آباد اوسئ. السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ستړی بس جوړ په خیر ستړی به پاسې یو کینې پاسې هیله کوم دا هر ورځ نه ښه هر ورځ نه فقط دومره راته چې ټول د وطن تولید ده همداسې دی ښه داسې نه چې تاسو له خاطر وایم عزت افغان 22 کاله د کابل 22 کاله په بازارګاني یا تجارت په برخه کې کار کړی دی خو په نیکه مرغه 2 کاله کېږي چې عزت افغان شرکت صنعت ته راغلی او هغه هم د مکروني تولید کوي په مکرونو کې 3 شیپان موږ لرو دغه ته پایپي وایي دې ته برمایي وایي او یو رقم بل لري موږ ورته ګوشمایي وایي صحیح دی خدای مو کامیاب لره فقط ژوندی دا اوسئ. راته وایي چې کله به له خیره نورو ملکو ته صادر کړي الله په توکل سره اوس موږ هم دغومره ماشینري تولید ظرفیت لرو چې په افغانستان کې کور کېږي اما کمیږي هم زموږ جنسونه نو ماشینونه ان شاء الله په لاره کې دي او د دې ماشینري علاوه 2 کال وروسته سرپرایز لی تاسو ته موږ نوې تولید هم لرو الله هم خوشحال لره مننه کوم په دې هیله چې نورو ملکو ته دا وویلو پکې خیر آباد اوسئ. السلام علیکم فقط یو 2 دقیقې راته وخت راکړئ السلام علیکم خاص دی خیرت دی خاص دی جوړې الله سره راکړه الله هم خوشحال لره خیر اوسئ. عزتمند شئ. بلتان مخورو خوشحال درنا الله مو آباد لا لره توفیق درکړي عزتمند شئ. راته وشلم فقط خان سټیل نور موږ به څه تشریح ورکړو الحمدلله ټولو هیوادوالو ته د دې خدمت د دې دغه تولیدات ټولو ته معلوم دی کوالټي او هر څه افتخار در باندې کوو ډېره مننه او خدای مو کامیاب لره ډېره مننه په بازار کې که پښتنو کې فکر کوم ستاسو نرخ لږ پورته دی او کیفیت لوړ دی وجه څه ده؟ کیفیت لوړ دی کیفیت لوړ دی. ښه کیفیت لري ماشاءالله فکر کوم د اسیا کې ان شاء الله به یو کې راځي د سیمې په سطح باندې موږ رقابت کوو داخلي فابریکو سره موږ رقابت نه کوو زموږ د هیواد داخلي فابریکې دي رقابت زموږ د سیمې په کچه باندې دی پاکستان دی ایران دی تاجکستان دی هر ځای ته چې زموږ تولیدات فری ټیسټونه مو سره ورکړي دي ټیسټونه ترې زموږ لوړم راوتي دي او صفه هم راوتي دي ښه ښه دغه نه په برېښنا بندونو کې استفاده کیږي ستا چې لاس کې دی په کمال خان بند او کچکي بند کې له دې نه استفاده شوې ده د دې په جوړولو کې ښه ښه ماشاءالله د دې نه استفاده ښه شوې. یو خبره دا کوم چې څو ملکو ته هغه لري صادرات لري صادرات نو مخکې درلودل پاکستان او ایران ته تر ترکیې پورې مګر اوس صادراتي او ستونزې دي که چېرې د حل شي تقاضا زموږ تولیدات ته زیاته ده په نورو مملکتونو کې تر څو د هغوی په ساختماني پروژو کې زموږ له تولیداتو استفاده وشي په دې هیله یو ان شاء الله په دې هیله چې نورو ملکو کې وګورو چې خان سټیل ان شاء الله افغانستان د افغانستان افتخار موږ ټول افغانستان ډېره مننه ښه دا ماته راکړه ښه الله مو خوشحال لره چای را سره وڅښئ قربان شم زه به داسې لږ لږ وګرځم چای وڅښئ خو وګرځئ بیا راځئ بیا وګورو خدای مو آباد لره السلام علیکم جوړ بخیر صحت ښه دی پیمان ګورو
بله سر خب پیمان گروپ خو مون کله کله اکثره سحر کې چې ویده په دې کوڅو کې پیمان آیسکریم आवाज اورو خالی آیسکریم نه نور شیان هم ستور سره پیمان گروپ 4 شرکت دیگه زیر نام است. یکی بدریست چیتاس خود پیمان آیسکریم است و سیخ گل و میسم است. 4 شرکت زیر نام پیمان گروپ است. ماشاءالله. بله. تولیدات کوالیتی څنګه ده؟ شما ببینید کوالیتی به شما معلوم میشه. آیسکریم کومه ریخته آیسکریم خواندور ده. 35 نوع محصول چپس داریم. 15 قسم از هر محصول ما 4 طعم داره. دیگه ما قسم آیسکریممون تقریبا 10-15-20 نوع محصولات داریم. چپس چند دانه؟ 35 محصول داریم. 15 قسم تولیدات یوازې په چپسو کې لري او هر یو 4 طعم 3 طعم داره. سلور قسمه ذائقې لري او 3 قسمه دا خو د سیمې په سطح باندې شاید وي. بله بله. صادرات لري نور ملکو ته؟ نه فقط داخل کشور د 34 ولایت سو خو اورم چې نور ملکو ته صادرات شي ان شاء الله کیږي. منتظر باشین. آباد اوسئ. خیر اوسئ. السلام علیکم. ستړي مش خاص دی بخیر خیرت دی. السلام علیکم. روخه ستړي مشي خیرت دی بخیر یاستئ خیرت دی قراری ده الله هم خوشحال لره. کوالیټي مو څنګه د ورور سټیلو کوالیټي شپېته ګریډ په زموره نه 50 مې چانه مو نه اوریدل نه شپېتو نه جګ ده مونږ جګ نه وایو شپېته دا او یا پورې دا خو شپېتو نه کم نه ده دا سیخ دی دا ټي آر دی دا انګل دی دا چینل دی هغه لارنګ ورته چورته انګلارا دام دی ها ماشاءالله او دا څه دی دا اوس بلیډ دی د دې خدای دې نه دا څو کال کې فعالیت کوي افغانستان کې دیار لسه واتیا کې ډیر وخت شو تقریبا ډیر وخت شو ډیر وخت خپل دې سرمایه گذاري نه خوشاله یاستئ الحمدلله شکر ډیر کو شکر ګوره یو خبر ده موږ چې هر تجار ورته ولاړ یو د هر د کارخانې شرکت مسول ته ولاړ ګوره خوشاله دي اوسه پورې چانه شکایت نه اوریدله نو خواهش دا کوم چې راسي وطن ته کار وکړي سرمایه گذاري وکړي بکې تر څو پورې وطن مو په خو درېږي او څوک سره کار کوي یو 200 کسان کار کوي سره 200 کس د سره په کاری 200 بل شرکت سره 200 بل سره نور به څوک لیونی چې نور ملکو ته لاړ سي ایران ته لاړ سي بل ملک ته در په دره د وطن د آبادی په هیله تاسو په کاروبار کې الله برکت واچي ډیره مننه خدای خوشاله السلام علیکم السلام علیکم ستړي مشه خوب هستین سیادمان قراری است آرام آرام دوغ کجاست از لغمان است یا از جلال آباد دوغ بامداد است بامداد تولید وطن نه از کدام ولایت است ولایت کابل کابل خدا اینجا خو گاو ما ندیدیم تا هنوز که شیر بده شما ندیدین از دید شما بدور است ماشاءالله دوغ بامداد چقدر وقت میشه که شرکت تان تولید داره جوس اصلا سانیچ هستن ای از شرکتی بله تولیدات سانیچ دوغ بامداد ماست بامداد شیر بامداد از 4.5 سال الی 4 سال بیس تولید پیش از او خو ما شاهد از او بودم که از ایران می آمد بله کاملا درست است از ایران قبلا می آمد حالا ما تمام ماشینات تولیدش با خود داریم همینجا تولید میکنیم افتخار ماست بیادر کامیاب باش سرفراز باش ماشاءالله الله خوشحال لرده مخکې مې هم ویل چې سړی خوشحاله شي زړه نه خوشحاله شي سلام علیکم بیادر خوب هستین صحتمند اجازه است فقط امیر بریم بگوین که این تولیدات وطن است بله تولید وطن است اعتبار ما نمیآید شما باید اطمینان بکنین اگر اطمینان شما نمیآید شما یک دفعه فابریکه بیاین که از نزدیک ببینین خب تولید وطن است دی خورش خب شرکت کجا هستن موقعیتش شرک صنعتی هرات است خب همه جور میشه الحمدلله ګوره مخکې دا سولر شیشه چین نه راتلی کنه اوس مو خپل وطن کې تولیدیږي مواد کم زیدي مواد بهر ناراضي بعضی مواد اینجا تولید میکنیم بعضی مواد از خارج هغه بعضی مواد چې خارج ناراضي کله بل تولید شي ان شاء الله کوشش کوي با آینده ایران تولید میکنیم الله مو خوشحال لره دا شی نو دم الحمدلله صادر میکنین به دیگه کشور الان هست صحبت شده که به ازبکستان هم صادر بشه به تاجیکستان هم صادر بشه کوالیتی چطور است 25 سال گارانتی داره 15 اشکال د داخلي د وطن شیشه 15 اشکال تاسو ته گارانتی درکې 15 اشکال از چین از دیگه جا که وارد میشه چند سال گارانتیش هست در مجموع سولر پنل های چینایی که وجود داره یا استوک است یا دست دو است یا لیلامی است خب سولر نو نیست اکثریتشان استوک است سولر 25 سال گارانتی داره کیفیت بسیار بالایی کامیاب و سرور ماشاءالله وطنی تولیدات سولر 15 اشکال گارانتی
نه منم. السلام علیکم. السلام علیکم. رئیس محترم ستنه مش سیادت مخده خیرات ده بخیر مولید ده محمدی خ رئیس عمومی پارتای صنعتي و امور صنایع الله په نمایشګاه چې دا ټول زما د ریاست مربوط ده خ ماشاءالله الحمدلله ټولې فابریکې خو د تا مې دا خواهش دی چې دغه د بیټري دا یو ډېره بهترینه کارخانه ده خ ماشاءالله ته د دا په باره کې بلکې د ټولو صنعت په باره کې باید خلکو ته تشریحات ورکړي خلک را دعوت کړي ته یو مشهوره څېره یې رئیس محترم شونډې مې وچې دي هغه حال مې خلاص کړی دی خو راته سم اول دې ته غاړه راک السلام علیکم السلام علیکم جوړ یاستئ بیا هم لاس راکه الله مو خوشحال لره دلته فقط لږ ځای راته راکړئ 2 دقیقې کښېنه رئیس محترم ښه شو چې خدای پاک مې در سره ملاقات وکړه زه نه پوهېږم چې په کومو الفاظو ستاسو نه زه تشکري وکړم او مننه درنه وکړم ځکه وطن زمونږ ټول خلکو ته داسې معرفي شوی چې وطن کې بدبختۍ دی وطن کې کار نشته وطن کې روزګار نشته دغه هر تولیدي شرکت کې چې زه پوښتنه کوم 300-400 کسه پکې مصروفه دي دغه هر یو تجار نه چې زه پوښتنه کوم هغه وایي چې موږ الحمدلله خوشحاله یو او موږ دلته یو څه کېږي راته دلته موږ کار کوو خلک را سره کار کوي هر یو دا پیغام ورکوي خلکو ته چې راشي دلته سرمایه ګزاري وکړي نو په دغسې پروګرامونه دې ته ورته رئیس محترم نور ځای کې تاسو په لار واچوئ زه باوري یم چې انشاءالله ډېر خلک به وطن ته راسي نه تنها یوازې افغاني تجاران بلکې خارجي تجاران به هم راسي نن دلته راغلم فکر وکړه نو 1.5 بجه راغلی یم تر اوسه پورې ما نه وبس کلي دی او نه ناست یم خوشحاله یم لکه یو لیونی چې یو ځای کې ګرځي نو الله دې تاسو ته اجر درکړي او خدای پاک دې خیر او برکت درکړي موږ تاسې او ټول ملت ته اطمینان ورکوو چې موږ به په صنعت کې د صنعت او تجارت وزارت په رهبرۍ کې به موږ انشاءالله حتی المقدور داسې کوشش کوو چې موږ به دنیا ته خپل ملت ته ثابتوو الله دې ټولو مسؤلینو ته دغه مفکوره ورکړي خدای پاک دې ټولو سره د اسلامي مینې سره سره وطني مینه موږ تاسو په زړونو کې خدای پاک راواچوي خاوره د هغه موږ عام وطن د مور حیثیت لري نو انشاءالله افغانان دا خاصیت لري چې کله هم یو طرف ته مخه شي کار به تر سر ته رسي که هغه په هر لاره کې هر ډګر کې رئیس محترم وویل نظامي ډګر کې خو وشو مخکې هم شوي وو خو بیا خپې وښویدلې الله د استقامت صبر حوصله موږ ته راکړي تر څو پورې بیا حالات رانیسي چې د پردیو دروازو کې موږ ولاړو هغې ته وزرونه کوي څوک مو په لت ووهي څوک مو بېعزته کوي هغه شی مو که خوښې دی وطن ته بیا خیانت وکړي او که په خپل ناموس خپل اهل و عیال در باندې ګراني په دې وطن رحم وکړي رئیس محترم الله دې آباد لره دغه استاد خدای وی د استاد دغه وتلي چیرې په دغه باندې دغه کوم دغه غوښتنه درته کوم چې دغه نمایشګاه لپاره ټول ملت ته دعوت ورکړي خلکو ته دعوت ورکړي چې زموږ صنعت وویني خوشحاله سي او ټول ملت ته دا زیری ورکړي انشاءالله چې موږ به داسې نور نمایشګاه وي چې هغه به ډېرې تر دغه نه به هم زیات تکړه وي انشاءالله که خدای کول منعقدوي انشاءالله الله دې خوشحال لره دغه بیټرۍ تاسو ځای مې ونیو وبخښئ رئیس محترم دا به کښېنې ته خپل ځای کې کښېنه نه ښه بیا کښېنه مسؤلیت دې تا په غاړه دی ښه دا راته وایي چې وطن کې جوړېږي ټول په وطن کې جوړېږي ټول په هرات کې خپل وطن کې تولید کېږي په هرات کې تولید کېږي ښه دا بیټرۍ ټول مکمل دا راته وایي کوالټي یا کیفیت یې څنګه دی نسبت نورو ته پاکستانیو ایرانیو ته فارسی بگوین مشکل نیست این مکمل تمام چیزهایش در ایران تولید میشه اول یک چیزی یادآوری بکنم که از سرب تولید میشه ما اول گپ ما میز که ما از کیفیت گپ میزنیم و بیتری های ما از استاندارد جهان است هیچ بیتری های دنیایی که در افغانستان وارد میشه گارانتی ندارن و 6 ماه گارانتی خب هیچ عنوان داده نمیتونن شما 6 ماه گارانتی میدید ما از دلپوری کیفیت خود از کیفیت خود اطمینان داریم و 6 ماه کیفیت گارانتی میدیم در 6 ماه اگه فیل شو پس ما پاس گرفته میتونیم و سر هر چیز بیتریای ما تولید شده ما که هست میدن افغانستان جی ای پی گرین انرژی پلاس نوشته است و تاریخ یادآوری شده جی ای پی ها گرین انرژی پلاس ترکی بیتری که وخت هغه هم ګارانټي نشته نه ګوره ترکی په نوم خرڅیږي هغه هم ګارانټي نشته ولې خپل د وطن تولید د هرات کې تولید شوی جی ای پی گرین انرژی پلاس ایراد تولید میشه گرین انرژی پلاس و ما با استاندارد گپ میزنیم چیزی که در استاندارد دنیا هست پادتایی که هست با مو استاندارد خدای دې وکړي چې په هر شي کې دا راته وایي چې نورو ملکو ته کله صادریږي ان شاء الله ډېر ژر ان شاء الله نیت او اراده شته 100% ان شاء الله فقط دغه غواړو چې دا په نورو ملکو کې ان شاء الله علامه آباد لره خیر
رئیس محترم ډېره مننه آباد اوسئ ډېره مننه ورو السلام علیکم السلام علیکم د کوم ځای تولیدات دي دا د افغانستان تولیدات څو کاله کېږي دا 18 کاله کېږي چې په سابقه لري په هرات کې یو 15 کاله کېږي چې کابل ته راغلی کابل کې کوالټي څنګه دی کیفیت کوالټي کیفیت د خارجي نه بهتره دی او نرخ مناسب دی نرخ مناسب کوالټي پورته کیفیت پورته او نرخ ښکته ده نو څومره خوند وکړي منګه رنگ لرو چې 100% داخلي منګه جوړ کړی دی ممتاز په نوم باندې چې دا قابل د شستو شو دی چې اکثره کورونو کې ماشومان په دیوال باندې لاس وي د اوبو سره انځلی شي صفا کولی چې نور هیڅ کمپنۍ صادرات لرئ صادرات خارج مملکتونو ته نه لرو فلحال کله به کوئ له خیره نو راتلونکي کې پلان دی چې ما خو زړه هغه ټیم کې اخیږي چې کله له خیره د خپل وطني تولیدات په نورو ملکو کې وګورم تاجکستان او ازبکستان ته ان شاء الله اراده شته ده چې دا ویزې کامیاب اوسي الله خوشاله یو دا چې مالک چیرته د ستاسو د طریقه تلویزیون د طریقه دغه زمونږ غږ دی چې مقاوماتو ته ورسیږي چې مقاومات زمونږ د تولیدي وطن د داخلي نه کار واخلي چې چیرته دولتي کارونه وي چې چیرته دولت پورې تړاو لري باید دیو یو مکتوب داسې یو صادر کړي یو خبر ورکوي د مقاومات چې د ادارو ته چې تاسو د تولید د وطن نه کار واخلئ تر څو موږ وتوانیږو چې ورور بخسته خبره قطع کوم بهترینه خبر ده که چارواکي یا دولت داخلي تولید په کار وانه چي نو عوام به څنګه واچي تر ټولو مخکې تاسو شي د دې کوالټي وګورئ کیفیت وګورئ که د کار وي بسم الله کې په اداراتو کې په دولتي ودانیو کې په نورو شرکتونو باندې دا باید په زور باندې تطبیق شي ځکه داخلي تولید دی تی وانخلي زی وانخلو خدای به کډه بارې زی بله خیره بیا به نورو معلومات زمونږ دغه ځوانان دغه ورونه چې زمونږ خارج ته منډې وایي او په لارو کې مړ کېږي بې ځایه دغه کېږي ځورل کېږي دی راځي دا د بېکارۍ او د دغه نه ځي څو نفره د سره کار کوي موږ سره تقریبا 150 نفره په هرات کې کار کوي او 80 نفره په کابل کې ښه ماشاءالله دا که چېرته د دې د تولیدات وچلېږي د دې تولیدات واخیستلی شي 80 نفره به 200 ته رسېږي انشاءالله ډېره مننه خیر السلام علیکم السلام علیکم ستړي مش جوړ په خیر السلام علیکم ستړي مش خیر په خیر صحت مخه خیرت خیر تاسو کې استئ خیرت دزه مهرباني اول بلک خبرې وکړو بیا وکیل صحیح او ښه تولیدات خو ان شاء الله ټول داخل دي بهیر ګروپ دي بهیر ګروپ ښه A4 ورقې دي ور سره هغه د کتابونه هم چاپ کوي اوه زه په ترتیب باندې تاسو دغه کوم خدای ته لږ زر وایو چې ویډیو بخیل زموږ یو بخش د سپین کاغذ تولید دی په A4 او A3 سایز کې بل بخش زموږ د چاپ بخش تقریبا 10 کاله کې فعالیت لري او د مکتب د وزارت معرف کتابونه ټول بهیر ګروپ لخوا چاپیږي او د درڅنګ زموږ د کاغذ تولید د کوم ذات بازار نه راټولو زړه کارتنونه دا دوباره وبکوي د نبرته کاغذ تولیدو بل وخت زموږه کارتن سازي د خپل تازه میوه لپاره د وچو میوه لپاره دا هم زموږه تولید دی ماشاء الله ما مخکې اوریدلی و چې دغه حتی انګور چې پکې کې د کارتنونه مو د بهر نه راتلل فضل د خدای د چې اوس اکثره نه نه ډیر ګران ده ډیر مناسب قیمت دی دا صادق دا خبر راته دا مهمه دا سمو د قول دا هم اساس تولید ډیر ښه دا صادرات لري دا کارتنونه د کاغذونه تقریبا شپږو میاشتې مخکې د بهیر ګروپ لخوا صادر شول بیرون د افغانستان ته او اوس هم د صادرات جریان لري بیرون ته صادرېږي کوم ملک ته زموږ دغه همسایه ملکونو ته صادرېږي آسیا په دې ډېر سخت خوشحالي کوم خیر خپل ملک تولیدات په نورو ملکو کې وینم الله مو خوشاله را کامیاب اوسئ خوشاله شوم او دوستانو وطني تولید چې پیدا کېږي که یو څو روپۍ قیمت هم وي که غیر په موه ځکه زموږ ستاسو ګټه ده زموږ هم څومره کسان در سره کار کوي تقریبا 800 کسان په مستقیمه توګه زموږ سره کار کوي 800 مستقیمه غیر مستقیم به څومره په زرو نه وخت نور تر دې افتخار خبره شته زموږ هم او خمیره بکنه غواړم زموږ هم دغه خبره ده چې د 2 یا 3 افغانۍ په خاطر باندې باید پردی تولید وانخلو زموږ خپل تولید په دې حمایت کړو تر څو د بیکاری کچه راټیټه شي او په دې راټیټه ډیره مننه الله خوشاله کامیاب اوس ډیره من السلام علیکم السلام علیکم یوسف خان تولید ټول داخلي ده او الحمدلله څو کاله کېږي تقریبا د 1995 نه تر اوسه پورې مونږه کارخانه هم دلته د تولید هم افغانستان کې ده څو ایټم مواد تولیدوي تقریبا 2 ایټم دي اوس فلن چې یو صابون یا مایزر شي په صابون کې بیا موږ سره خپل برندونه چې مختلف دي
او په دې سره بیا موږ د ځینو شرکتونو آرډرونه هم پوره کوو چې هغوی موږ ته خپل برانډونه راکوي او موږ یې ورته تولید او هغوی بیا د خپل شرکت او خپل نام باندې خرڅوي. تولید تاسو کوئ هغه بیا خپل په شرکت خپل په نوم خرڅوي. غټ شرکتونه دي هغوی خپل برانډونه خپل کارټونه موږ ته راکوي، موږ ته هغوی ته جوړوو هغوی بیا خپله خرڅوي. دا راته ووایي چې کوالټي د موادو څنګه ده؟ موږ سرټیفیکټونه او کوم کیفیت چې کاروو هغه نړیوال ستندرد نړیوال دی. دا چې جامې یو ځل ووینځل شي او بیا وچې شي دوباره بیا اوتونه وروسته بیا ووینځي سړی په همدې صابون کې څنګه حساب دی؟ نو جامې چې ووینځل شي او اوتو شولې زیاتې خو پاکې شي که نه باید سړی واغوندي. بعضې صابون یې بوی کوي که نه دې کې خو هغه انشاءالله نه انشاءالله دا به خوشبويي د وینځلو په وخت کې ورکوي، خو چې کله کالي وچي بیا په کالي کې د نه خوشبويي پاتې کېږي او نه بدبويي هېڅ رقم به نه پاتې شي. نورمال یې الله مو خوشحال لره. دا اراده لري چې نورو ملکو ته صادر شي؟ ولې نه، موږ هم د اوس په لټه کې ازبکستان او تاجکستان ته هم ځینې کارونه مخ ته تللي او ځینې انشاءالله نور مخ ته ځي او موږ به هلته خپل نمایندګي. بس په دې امید باندې چې افغاني تولیدات مو تاجکستان، ازبکستان، ایران او پاکستان او ترکیه پورې ورسیږي. بس دا به زموږ ارمان وي. ازبکستان کې ایگزیبیشن شروع یې زه معاون یم دی ښه ماشاءالله. نو انشاءالله ویزا لپاره پاسپورت ورکړی هغه هم د امید انشاءالله خو ځان تبدیل کړي. خدای مو کامیابه لره. ډېره مننه. آباد اوسئ. ډېره مننه. السلام علیکم. ستړی مه سئ. جوړ په خیر خیرات دی قراري ده جوړ یاستئ. ملت سټیل د کوم ملت؟ د افغانستان ملت. افغان ملت. ښه ټول دلته تولیدېږي؟ ټول همغلته تولیدېږي. ښه څومره کسان در سره کار کوي؟ یعنې یو 800 خلک. 800 نفره ماشاءالله. 800 نفر ورسره کار کوي. ښه کوالټي څنګه ده؟ کیفیت چطور کوالټي د ګریډ 60 کوالټي ده. 60 ګریډ 60 جهاني ګریډ هم ده. ماشاءالله جهاني سټانډرد هم ده. ښه څو کاله کېږي کار کوي؟ چند سال؟ یو کال. اوس هم شروع کړی؟ څومره سرمایه گذاري هم کړې؟ فارسی بگو. دقیق معلومات ندارم. نه تو باز تخمینا شاید 5 میلیون باشه. 5 میلیون دلار. الحمدلله 15 میلیون دلار د ورور سرمایه گذاري کړې ده. 800 نفر ور سره کار کوي. نو تر دې غوره خبره خو نشته ده. الله مو کامیاب لره. خپل وطن تولیدات افتخار دي زمونږ او الله دې نور هم دوی ته رشد ورکړي او خدای مو خوشحال لره. دغه ټول مې درته وښودل او الله مو آباد لره تاند اوسئ. په دې هیله باندې چې دا تولید په نورو ملکو کې وګورو چې د افغانستان نه هلته ورسي. صادرات لرو. صادرات لري ماشاءالله. ایران کې صادرات لرو. پاکستان او ایران ته دې ځای صادریږي. مخکې هغې ته هم وزر کړو هغې ځای نن خپل اوس دې ځای صادریږي. دا یې موږ لپاره ویاړ دی. ډېره مننه. آباد اوسئ. السلام علیکم. همدې ورور په خبرو باندې به خپل دغه ویډیو هم دلته ختمو. الله مو خوشحال لره. درېیم حال هم درته ښیم. السلام علیکم.